ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وروسته له هغه تر تور لاندې راغی چې د انټي سیمیټیک لفظ ناوړه کارولو څخه یې کار واخیست او یو مرکه کې په ټوکه وویله چې متحده ایالات به د دې میاشتې په پیل کې نور شتون ونه لري. د ولسي جرګې غړي وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ 22 ورځې دمه ښایي د ځای د ټاکلو په پلمه نور هم وغځېږي. د ولسي جرګې غړي او سیاسي احزاب نیوکه لري چې لومړی پړاو خبر د خلکو د تمې خلاف پای ته رسېدلي او په دویمه مرحله کې دي په اوربند سلا وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هند د پاکستان پر ضد د برید په فکر کې دی او که چیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګ کیږي نو د افغانستان د سولې پر بهیر به منفي اغېز وکړي. چین ویلي چې پر ټولو بهرنیو هیوادونو ځواکونو افغانستان کې جنایت ترسره کړي دي باید له هغوی سره هم د نړیوالې محکمې په وړاندې قانوني چلند او حساب وشي. او په یونان کې د ترکیې د سفارت 2 کارمندان په دغه هیواد کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي.